ضلع باجوړ او نورو سیمو کې د خپل ژوند تیرولو دپاره د معاشري وګړي څه نه څه روزګار کوي. په دغه روزګارونو کې د خاورین لوښو کاروبار هم د باجوړ په اهمو کاروبارونو کې شمار کیږي. په تیر دور کې د باجوړ په شمول په ټوله پښتونخوا کې به خاورین لوښي عام استعمالېدل، خو نن سبا د خاورین لوښو کاروبار په باجوړ او نورو سیمو کې ډیر کم شوی دی. د خاورین لوښو کاروبار پنجاب ته منتقل شوی دی. په دا هکله د شمال ریډیو نماینده وحید تاجک رپورټ راکوي. نور تفصیل د وحید تاجک په دې رپورټ کې. جی وحید. جی د شمال ریډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، زه دا وخت په عنایت کلي کې موجود یم. ګرانو قدرمنو، تاسو ته به ښکاریږي زما سره مخې کې دا د خاورو لوښي دي. ما سره لاس کې دا ډېر ښکلی د خاورو نه جوړ شوی یو لوښی چې زما په خیال دا د لوبو یا د سینګار میز دی ښودلی دی. قدرمنو، دا د دې شیانو د جوړولو آغاز چې کوم دی دا هم زموږ د دې سیمې نه شوی و. څو کلونه مخکې، د نن نه 13 یا 40 کلونه مخکې په باجوړ کې به دا قسمه د خاورو شیان جوړولی کېدل، خرڅېدل به، او دلته د دې سمال انډسټریز ورته ویلی کېږي، یعنې په کورونو کې به زنانو دا شیان جوړول او باقاعده هغوی ته به یو اړخ ته یو کاروبار میلاو، روزګار میلاو، نو بل اړخ ته به د کور په ګټه وټه کې هم هغوی خپله پوره حصه شاملوله. خو اوس چونکې مونږ خبریږو زمونږ په دې سیمه کې دغه روزګار چې د لوښو د جوړولو سره خلک وابسته وو هغې پرېښی دی. نو نن مونږ راغلي یو دلته د دې لوښو په دې ځای کې موجود یو. دا زموږ سره دا ورور دی، د ده سره به خبرې کوو چې دا لوښي د کومو ځایونو نه راوړلی کېږي. آیا په باجوړ کې اوس هم دا قسمه څه لوښي جوړیږي او که نه جوړیږي؟ که فرض که نه جوړیږي نو څه وجه ده چې زموږ د دې سیمې دا کاروبار هم زموږ نه لاړو او پنجاب ته شفت شو؟ خو د دې ورور سره خبرې کوو. اول را سره خپله نامه واخله او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زما نوم لقمان حکیم دی، د فرش اوسېدونکی یم، باجوړ ضلع باجوړ. او دا کاروبار کوم دا 3.5 کاله مې وشو، 4 کاله چې دا کاروبار کوم. ماشاءالله ډېر لر ځایونه خلک راځي او ډېر زبردسته کاروبار دی. ما په خپله ډېر خوښ دی، په خپله دا کاروبار کوم. دا راته ووایه چې تاسو خو دا وایئ چې لر ځایونه خلک راځي، خو دا راته ووایه چې دا کار تاسو څنګه شروع کړو؟ مخکې مو بل چا سره کوو، بیا مو خپل ځای کولاو کړو، څنګه دا ایډیا راغله؟ دا پیله موږ پلاستیکو کاروبار کوو، پلاستیک لوښي هغه هم ختم کړل. نو بیا هم بس والد صاحب ویل بس خاورین لوښي شروع کړئ. دا ماشاءالله ډېر خلک خوښوي، ډېر لرو ځایونو خلک هم راځي او دا خاورین لوښي په خپله د خلکو پسند دی، لکه خوښېږي ډېر د خلکو ډېر زیاته. خاورین لوښي دی که نه، دې کې خوراک هم مزه کوي او څښاک هم مزه کوي. او دې کې بیا موږ سره مختلف سامان راسوي، دې کې منګي، تنورونه، هر شیز پکې. زه به کوم نومونه علم. ښه، دا راته ووایه چې نومونه خو را سره ټول واخله چې دې کې تاسو سره چې کوم دی نو کوم قسمه شیان دي. دا چېرته ورغورځېږي خو نه لاندې چېرته ماتې نه کړو، دا به دې خوا کېږي. کوم قسمه تاسو سره دې کې لوښي دي؟ زموږ سره پیله چې زه ته واخلم د غټ سامان به شروع کړم. پیله د هوټل تنورونه دي، بټۍ والا خلک به پسې تلل، په بو ته به تلل، پېښور ته به تلل، ډېر لر ځایونو ته 2 شپې به پسې کولې په دې یو تنور پسې، ټیم به یې پسې ضایع کوو. نو اوس موږ هغه د باجوړ ضلع باجوړ ته په اسانه طریقه باندې موږ راوړي دي او ډېر خلک راځي، لر ځایونه تیمارګل، منډله پسې خلک راځي، نور ځایونه ښار عنایت کله. تنورونو نه علاوه نور څه دي؟ تنورونه هم دي، چاټۍ هم پکې دي، توتیانو جالې هم پکې دي، د مچو کټۍ هم پکې دي، د بوټو ګملې هم پکې دي، ګلدستې هم پکې دي، ګیلاسونه، جیکونه، کولرې، کاسې، کټوۍ، هنډي والا کټوۍ، ډېر مختلف سامان دي. لکه دغه هم پکې دي، ملیانو کټۍ هم پکې دي، ډېر شیونه. زه به کوم نور نومونه هم درته علمه، 6 نومونه. اوس راته دا ووایه چې دا لوښي تاسو راوړئ کوم ځای نه؟ دا موږ د پېښور نه راوړو، په بو نه عمله، په بو د هغه ضلع له بندونه عمله، بندو کوم ځای کې چې جوړېږي هلته هغه ضلع موږ دا خاص کر راوړو. ځکه چې کمپنیانو ته پسې ځو، کارخانو ته پسې ځو، پنجاب ته هم پسې ځو، ټکسلا کې به دا شی نه زما مخې ته چې پروت دی، دا ټکسلا کې ډېر استعمالېږي. ټکسلا والا خلک پسې ډېر دا شی نه خوښېږي، هغو هم پسې جوړ دی د خاورې نه؟ دا هم د خاورو جوړ دی، جی. او دا هم ډېر لکه ټکسلا ته پسې خلک ځي، د باجوړ خلک اوس موږ راوړي د دې زموږ له خلک وړي. نو د باجوړ خلک چې دلته به کاروبار کوم، مخکې د خپل لوښي به جوړول. نو باجوړ خلک چې اوس دي کوم مشران دي هغه پاچي وي دي، او کشران چې کوم دي هغه شرمېږي، دا فن نشي بېرته راتازه کولی. دا راته ووایه چې دا لوښی تاسو ته په پنجاب کې به څو میلاویږي؟ دا ګمله چې ده دا موږ ته نه دی چې دا 800 روپۍ موږ ته لکه هلته راکوي، موږ ته 800 روپۍ، 750 روپۍ. بیا به دې پسې کرایه لکه سیوا راځي، ځکه چې لارې هم خرابې دي. نو بیا پسې موږ پرسنټیج ور اچوو، نو په 1000 موږ ته پرېوځي. نو دلته 1400-1300 روپۍ موږ دا خرڅوو، 300-400 روپۍ، 200 روپۍ مزدوري پکې کېږي، حلاله مزدوري ده. په باجوړ کې موجوده اوس کوم قسمه لوښي جوړیږي د خاورو؟
ولې ډېر شی به جوړېده خو اوس یو سړی دی هغه ډېر زبردست انسان دی حمزه بابا نومې دی حمزه بابا د عمري دی او خپل کور کې ساده دوه درې شیونه ساده کلفي ساده او منګی صرف ساده واحد او ډېر زبردست انسان دی ماله ډېر ارزان نه کوي نو ما سره ډېر پرسنټیج ماله وباسي غریبانان ته زه به ډسکاونټ دا راته ووایه ته چې دغه حمزه بابا چې کوم لوښي جوړوي د دغې معیار څنګه دی آیا د پنجاب په مقابله کې د پبو یا د دغه نورو سیمو د لوښو مقابله کې دا لوښي څنګه دي ما دواړه یو شان دي خو زه باجوړ هغه هم دي خو پخوانیو کلالانو ته نه رسي پخوا به باجوړ کې زموږ پلار به خبره کوله هغه به ډېر ښایسته ښایسته شیونه سادول اوس یې ماشاءالله باجوړ کې شي سادولی خو زموږ دا خلک چې کوم دي دا پن یې هیر کلی دی او هغو شرمېږي دا پن هیر کلی دی او ټرالۍ هم چلی بل شی چلی او خپل پن یې هیر کلی دی انګر دی په خپل کار شرمېږي کولال دی په خپل کار شرمېږي مه شرمېږئ راځئ راوځئ او لوښي به لزالم چې زه نومه بل بېلالي بل بېلالي او انشاءالله تعالی تاسو خپل کار شروع کړئ په کور کې او ډیلینګ به زه کوم د خیره سره ښه دا راته ووایه چې دغه بابا چې کوم لوښي جوړوي د کوم تاسو یې منګي جوړوئ کټوۍ جوړوئ په څو څو روپۍ ترېنه تاسو اخلئ موږ له منګی چې کوم دی په 150 160 170 موږ له راکوي موږ به یې ته 60 روپۍ پکې ګټه کوو 200 روپۍ وزي خیره سه ډېر صفا وزي ډېر خلک پسې لر لر ځایونه له راځي او دغه صرف بابا جوړولی شي یا کور کې زنانه هم په دغه کار هغه کړي پوهه کړي یا نور کشران جوړولی شي کور کې چې کومه فیملی ده زنانه هم ورسره ناست دي ماشومان هم ورسره ناست دي دوه درې ماشومان دي بچي دي هغه هم په کار کې روزګار کې دي محنت کې بار هم نه وځي لانجې هم نه کوي مزدوري بس خپله منګي ساده د ورځې واته لس منګی جوړ کړي دغه ډېر شی دی په د میاشتې ته ډېر شی جوړېږي چې زره برکې د یو 80 लाख روپه مال ته جوړېږي موږ ته والو بیا صحیح شوه دا راته ووایه چې دا کومو خاورو نه جوړېږي آیا د باجوړ د خاورو نه دا قسمه لوښي جوړېدی شي دا ماشاءالله باجوړ کې خو داسې خاوره ده که نه هر شي ته جوړېږي پنجاب کې اوس دا سپینه خاوره استعمالېږي شاته لوښي پراته دي زموږ له شاته دا ټوله سپینه خاوره ده ماشاءالله د باجوړ خاوره خو ډېره زبردسته خاوره ده خو کاریګرانو ځان ورکلی د کاریګران د خدای بلا دي سامانونه هم ورسره دي خو راوځي نه خپل کار ته کار نه وایي که نه په دې ټول باجوړ کې صرف دا یو بابا اوس موجوده لوښي جوړوي نور بالکل څوک نشته نور یو بس دغه واحد دغه یو کس دی هغه ساده ډېر خلک وله ډېر ګڼ شمېر خلک هغې له هم راځي بیا زه د هغې له علم زما خوا له ډېر خلک بیا زیات راځي کور کې هغه جوړوي خپل کور کې ډېر زیات خلک وله راځي نو د هغې څه زه ډیلینګ وکړم زما خوا له راشي وایي باجوړی منګی راکړه یا پنجاب والا منګی راکړه چې کوم یې خوښ یې هغه وله ورکړو تاسو څومره وخت پس لوښو پسې ځئ پنجاب ته یا پېښور ته موږ جی اوس 3 ټرکه مې ورته ویلی دی روان دی د خیره پرون پسې روډ مې تللی و او انشاءالله لکه نور به هم راځي ډېر مال دا څومره وخت پس راغواړئ تاسو دا جی دا موږ میاشت پس راوړو دا یو ټرک راځي یو ټرک جی نو د 100 لکو وي که د زرو وي دا خو جی د 1,60,000 روپه مال ټوټل مال چې میکس مال پکې 1,60,000 1,70,000 2 लाख پورې مال پکې راځي په یو ټرک کې او دا تاسو دلته ټول باجوړ کې وباسئ دا ټول باجوړ کې ماشاءالله ټول باجوړ والا خلک راځي او زموږ له لالو یعنې که فرض که باجوړ کې جوړېدی نو دا 1,60,000 80,000 روپو پورې پیدا به باجوړ ته وي بالکل دا باجوړ کې به دا پیدا مې ماشومان هم په روزګار وي غریبانان هم په روزګار وي او سوال بچا نه کوله ټرالۍ بچا نه چلولی ټول خلک به په خپل کار کې بس مشغول وي خپل کار به یې کولی په سور کې به لګیا وي خپل منګي به یې سازولی چاټۍ خزانې ټول ماشومان نن سبا چې موږ وګورو ټول ماشومان بېروزګاره دي سکولونه داسې دي بند دي هر څه بند دي او بېروزګاره دي غریبانان ټرالۍ نه هم نشي چلولی شرمېږي باجوړ خلک زه دې ورته وایم خپل مشینان هر څه ورڅه دي دا خپل لوښي چې په کوم سازېږي خپل ماشومان ته دا طریقې معلومې دي سپین ګیري چې ماشومان د طریقې ورخی په خپله زده کوي زه په خپله نیم زما سره ډېر شوق دی خو مشینان ناسنی په خپله کولال نیم خو انشاءالله تعالی په باجوړ کې به صرف واحد زما معلوم یادېږي او انشاءالله خپل مشینان به یو سور شوق مو انشاءالله یو هفته کې دا راته ووایې دلتې په دغه بابا چې تاسو وایئ چې دغه کوي صرف دغه 2-3 قسمه لوښي جوړوي که نه د غټې تنورونه جوړولی شي دا قسمه ګملې جوړولی شي یا د دې دپاره به یو خاص ټریننګ هغه ته پکار وي دا و چې یو هفته نیمه هفته ټریننګ غواړي که نه چې کولالي بیا به ته په 2 منټو کې زده کړي زه چې ورته نقشې وروښیم داسې ساده ده هغه په خپله شي سادولی خو دا عمري والا کولال چې کوم دی زموږ سره نږدې چې کوم دی وصله هغه صرف خلپي جوړوي او تنور دغه جوړوي خلپي جوړوي او منګی جوړوي 2 شیونه صرف جوړوي واحد نور ولې نه نور هغه دلته دا تنور دومره ګران خرڅېږي دا ګمله دومره ګرانه خرڅېږي دا خزانې ماشاءالله ورکوټې دا وي دا د 100 روپو دی دا د 200 150 صحیح دا دومره ګران خرڅېږي نو دا ولې نه جوړوي دا چې جوړولی جي که نه دا دلته چې موږ اخیستلی یم که نه 30-20 روپۍ موږ ته میلاوېدو دلته
ځکه چې خرچه به بیخي کمه دلته راځي او خاوره ماشاءالله ډېره زبردسته خاوره ده باجوړ اوبه هم ښایسته اوبه ده او خاوره هم ډېر زبردسته ده او ډېر ښایسته لوښي ترې سازېږي. دا راته ووایه اخره کې چې دلته ستاسو نه کوم لوښي خلک اخلي نو دا د کور د استعمال لپاره وړي که نه هسې سینګارمېز کې یا کور د ښکلي کولو دپاره بس چېرته یو سایډ کېږدي؟ دا خو ماشاءالله ډېر زبردست لوښي دي ساده لوښي دي او ټول خلک استعمال لپاره هم خلک وایي دا ډېر زبردست لوښي د زړه بیمار لم کار کوي کټوی چې کوم د شوګر بیمار لم کار کوي دا داسې شی دی د خاوره لوښي که نه چې دې کې کیمیکل نشته دی خاوره سوچه خاوره ده کیمیکل له پاک لوښي دي یو سنت طریقه هم ده زموږ نبي صلی الله علیه وسلم دا استعمال کړي او ټول پیغمبران استعمال کړي ډېر زبردست لوښي دي او شفا هم پکې ده ډېر زبردسته او هول سیل باندې هم خرڅوو موږ دکانداران ډېر راځي غریبان کرانو والا راځي یتیمانان هم پکې راځي معذور هم پکې راځي دا لوښي استعمالیږي په هر ځای کې په هر بازار کې دا لوښي خرڅېږي دا به نه وو چې دا نشته په باجوړ کې باجوړ چې کوم بازار ته ورته نه کېږي لوم یادوي د خاورین لوښو هر ځای کې به تاسو ته میلاویږي. مننه خبرو کولو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د لقمان حکیم چې زموږ سره خبرې کولې دوی دلته دا د لوښو دا زه دې دکان وایي تاسو که څه ورته وایي برانچ دکان دی نو دوی د پنجاب نه د قسمه د پېښور نه دا لوښي راوړي. زما غرض دا و چې دا لوښي څه کلونه مخکې په باجوړ کې ډېر په واپر مقدار کې چې دنو جوړېدل دلته زموږ سره ډېر تکړه هنرمندو ډېر تکړه کلالانو خو د ډېره بده مرغه هغه خلکو ته حوصله افزایي زموږ دې معاشرې ورنه کړله او هغه هنر چې کوم زموږ پهچانو هغه وستلی دی زموږ نه پېښور او ټکسلا ته. زما ډېر ارمان دی چې کاش که داسې ورځې بیا راشي چې په باجوړ کې دا قسمه ګملې جوړېدل شروع شي دا قسمه لوښي جوړېدل شروع شي او دلته هسې هم بېروزګاري ده خلکو ته به روزګار میلاویږي نن سبا خلک دا لوښي خوښوي هم. مونږ چې کوم دی دغه ټولو خلکو ته درخواست کوو چې تاسو څنګه لقمان حکیم وي چې تاسو دغه خپل اوزار خپل مشینان راواخلئ صفا کوئ او د دې لوښو د جوړولو بیا دا کار شروع کوئ. مونږ به هم ستاسو حوصله افزایي کوو ریپورټونه به درباندې جوړو خلک به درنه خبرو او دا قسمه ډیلران به هم د پنجاب نه لوښي نه راوړي او ستاسو دا لوښي به هم په دې سیمه کې خرڅوي. د لوښو په حوالې سره د غني بابا یو ډېر مشهور هغه هم دی چې هسې هم په لیوني مشهور وی چې دغه شانې چېرته روانو لوښي خرڅېدل تپوس یې وکړي دا په څو روپۍ دی دا شیان چې کوم دا د پښتنو یو قسمه هنر و نو هغه په هغه وخت کې څو پیسې یادې کړلې چې دا کټوۍ په دې د هغه ورکړلې او راواخیسته او اوچته یې کړله او د سړک طرف خلاصه کړله نو خلکو ورته حیران شو چې تا ضرورت نه و نو بیا د یې اخیستو ولې ماتو دې ولې نو هغه دا وی چې زمونږ پښتون دومره غټ څیز جوړ کړي او بیا دومره لږ قیمت ورلږدي دا شیان چې کوم دي دا د پنجاب نه چې راځي نو دومره قیمتي چې 200-250-300 روپۍ او که فرض کړه زمونږ په باجوړ کې خرڅېږي نو بیا به هم زمونږ یقین دی چې هغه وخت وستلی دی چې دا به دومره قیمتي نه وي دغه رنګ د دې به هم دا قیمت وي او څنګه چې دوی وی د ورځې یو کلال شپږ منګي چې کوم دی هغه جوړولی شي نو که داسې واړه لوښي زما په خیال 10-12 بیا جوړولی شي نو که به 200 روپۍ هم خرڅوي نو دغه 3,000-3,500 روپو پورې یو کلال ورځ پیدا کولی شي نو ولې نه بهتره دا ده چې مونږ څنګه ده وی چې ټرالۍ ګرځوو په بل ځایونو کې چې دنو سخت کارونه کوو محنت کوو سعودي ته ځو کراچۍ ته ځو چې د خپل هنر راژوندی کړو. زموږ هم دا کوشش و چې تاسو ته وښیو چې هغه هنر چې هغه زموږ د سیمې پهچان و نن زموږ د دې سیمې نه بهر شوی دی. د کیمرمین جنید شاه سره وحید تاجک عنایت کلی.